بسم الله الرحمن الرحيم. سر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو صلی الله سمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. درې مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. کله چې د الله مرسته راشي او برای در په برخه شي او ای پیغمبر ته وګوري چې خلک ډلې ډلې د الله په دین کې داخليږي نو د خپل پروردګار له سناست عین سره د هغه تسبیح وکړه او له هغه نه بخنه وغواړه. بشکه هغه ستر توبه قبلونکی دی.